بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زمارونو او خویندو، نن درته د الله جل جلاله یو نوم دی صمد، الله الصمد، د دې یو ډیره زبردست وظیفه درته خیر. او کوم یو انسان چې د دې وظیفه وکړي نو رب العالمین به هغه ته داسې عجیب فواید ورکړي چې خپله به ورته ښه خیران پاتې شي او داسې ځای نه به د ده حاجتونه پوره کېږي چې د ده په وهم فهم او ګمان کې هم نه تېرېږي. دا داسې مبارکه وظیفه ده د الله الصمد، او داسې ځای نه به الله جل شانه ستا د زړه ارمانونه پوره کړي چې خپله عمر ته ښه خیران پاتې شي. الله الصمد وظیفه رب العالمین په دې وظیفې کې یو ډېر لوی پاور ایښودی دی. دا وظیفه تاسو د هر قسم حاجت دپاره کولی شئ. که د چا کاروبار بندش وي نو د کاروبار د بندش دپاره هم تاسو د الله الصمد وظیفه کولی شئ. د دې وظیفې طریقه به درته ښیم چې دا وظیفه به څومره کوئ، په څنګه طریقې سره به کوئ، مکمل طریقه درته ښیم انشاءالله. نو د کاروبار د بندش دپاره هم تاسو کولی شئ، رب العالمین به درته د عزت والا مزیدار روزګار درکړي. دویمه خبره چې دا وظیفه د رزق د پراخۍ دپاره هم کولی شئ. د چا روزي چې لنډه تنګه وي هغوی د الله الصمد دا وظیفه راونیسي، رب العالمین به روزي ډېره زیاته پراخه کړي. بله دا وظیفه تاسو د الله الصمد دا وظیفه د رشتې دپاره هم کولی شئ. که د چا رشتې نه کېږي او د ډېر وخت نه د دوی دا رشتې راتلل بند شوي وي، د کله کله داسې وشي چې یو جنۍ پسې خو رشته راشي لیکن هغه جنۍ خوښه نه شي، نو په دې کې رکاوټ دی. دغه رکاوټ او بندش د ختمولو دپاره هم دا وظیفه کولی شي. او یا د یو انسان خواهش دی چې موږ ته زموږ د وړ مطابق رشته میلاو شي، یعنې څنګه چې زموږ خاندان دی داسې د اعلی خاندان او په اشرافو خلکو کې د موږ ته چې دی دا رشته دی موږ ته میلاو شي، د هغې دپاره هم تاسو دا وظیفه کولی شئ. د هلک دپاره هم کولی شئ، د جنۍ دپاره هم کولی شئ. یا په تاسو باندې ډېر زیات قرضونه راوختي دي او داسې قرضونه چې ستاسو دا سټه بالکل رانیولی دی، دا قرضونه د حد نه سیوا شوي دي. بعضې وخت کې خلک قرض دې دپاره وکړي چې انشاءالله وخت به راشي او زه به دا تمام قرضونه ختم کړم، لیکن یوه ورځ د بلې بدترۍ، بله ورځ د بلې بدترۍ، چې کومه راځي هغه د بلې نه بدترۍ. نن کو د قرضونو د ختمولو دپاره د الله الصمد دا وظیفه راونیسئ نو رب العالمین به ستاسو تمام قرضونه ختم کړي. آن تر دې چې د هر حاجت دپاره، د هر مشکل دپاره او د هر قسم بندش دپاره تاسو د الله الصمد دا وظیفه کولی شئ. د دې وظیفې کولو طریقه ډېره زیاته اسانه ده. د ماسخوتن د منځه نه پس به په یو ځانله ځای کې کښېنئ او په داسې ځای کې کښېنئ چې تاسو سره د دې وظیفې په دوران کې څوک خبرې اترې ونه کړي. په ځانله ځای کې مقصد دا دی، ورنه ته د خلکو په میز کې هم کېناستی شي خو خبرې اترې به نه کړې او په ځانله ځای کې د خلکو توجه برابري. نو د ماسخوتن د منځه نه پس په یو ځانله ځای کې کښېنه او بیا د تحیاتو په شکل باندې کښېنه، قبلې طرف ته مخ کړه او بیا بسم الله الرحمن الرحیم ووایه 3 ځله په رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک باندې درود شریف ولوله او د هغې نه پس 1,000 پیرې الله الصمد وظیفه وکړه. په شروع به داسې کې بسم الله الرحمن الرحیم اللهم الله الصمد الله الصمد الله الصمد، او چې کله 1,000 پیرې پوره شي نو بیا په آخر کې جل جلاله او بیا د هغې نه پس 3 کرته درود شریف. دا عمل تاسو جاری ساتئ، روزانه پابندۍ سره کوئ، انشاءالله لږې ورځې به لا تېرې نه وي چې رب العالمین به ستاسو تمام حاجتونه پوره کړي. نو یو ډېر زبردست او ډېره زیاته مفیده وظیفه مې درته وښوله، بلکل یې تاسو کولی شئ. تاسو ټولو ته د دې مکمل اجازت دی، هر څوک د دې نه مکمل فایده اخیستی شي.